مدارس د دین سپېڅلي ارګانونه دي نړۍ مشالونه دي نړۍ مدارسو له پیړیو دي روزلي. د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو معاینیت د مدرسینو د مسلکي غړو د وړتیا لوړولو سیمینار د یاد وزارت د مشرتابه او مرکزي رئیسانو په حضور کې پرانیستل شو. د یاد وزارت د اسلامي زده کړو معین په خپلو خبرو کې د مدارسو د تأسیس او د روزنیزو ورکشاپونو جوړول خورا اغیزمن وبلل. د بغلان پوهنې ریاست د خبرپاڼې له مخې په دې وروستیو کې د 1,500,000 افغانیو په لګښت چې د سیمو خلکو پوهنې ته ځانګړې کړې وې د مرکز په لخمري ښار اکاخیلو سیمه کې د نعمان بن ثابت نوې ودانۍ جوړه شوه. د پوهنې وزارت له بودیجې څخه په جوزجان ولایت کې د 19 بابا ښوونځیو رغنیزې چارې پیل شوې. د جوزجان ولایت پوهنې رئیس الحاج مولوي سید حفیظ الله معتصم بالله د شبرغان ښار په شاوخوا او ولسوالۍ کې د 19 بابا ښوونځیو د بیا جوړولو پروژو پرانیستلو پر مهال وویل د یادو ښوونځیو د ترمیمولو لګښت څه د پاس 8 میلیونه افغانۍ اټکل شوی چې د پوهنې وزارت له بودیجې څخه تمویلیږي. د هرات ولایت پوهنې ریاست د ښوونکو د روزنې او مسلکي پراختیا امنیت کادري غړو لپاره روزنیز ورکشاپ پیل شو. د دغه ورکشاپ د پرانیستي په مراسمو کې د یاد ولایت پوهنې رئیس وویل د کارکوونکو د علمي وړتیاو لوړولو په موخه د دا ډول ورکشاپونو په لاره اچول خورا اغیزمن دي. د لوګر ولایت پوهنې ریاست د خبرپاڼې له مخې د یاد ولایت په مرکز پل علم ښار کې د ملک شیر احمد کوچي او شلوک او په برکي برک ولسوالیو کې د مومندو او شیخانو ښوونځیو د ترمیم او بیا رغونې چارې د یو همکار بنسټ په همکارۍ د 21.9 میلیونه افغانۍ په لګښت بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت مرکز راډوان د مهاجر آباد په کلي کې د شهید عبدالله علي لیسي د نوې ودانۍ رغنیزې چارې بشپړې او د یاد ولایت د پوهنې رئیس الحاج مولوي ګل احمد حقاني د کډوالو چارو رئیس علما کرامو او قومي مخورو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ښوونځي دغه نوې ودانۍ د یو همکار بنسټ له لوري د 209,000 امریکایي ډالرو په ارزښت د 2341 متره مربع مساحت سره په 2 پوړونو کې چې 16 درسي ټولګي 4 اداري لابراتوار او کمپیوټر خونې له نور اړینو ملحقاتو سره لري جوړه شوې ده. د غزنی ولایت اړوند فیض محمد کاتب سیمه کې د یو خیریه بنسټ په ملاتړ د 3.8 میلیونه افغانیو په ارزښت د امام هادي ښوونځي ودانۍ جوړه او په رسمي ډول ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. او د میدان وردګ ولایت په جلیز ولسوالۍ کې د شیرخان لومړني ښوونځي ودانیزې چارې چې د 3,980,000 افغانۍ په لګښت پیل شوې وې د یادې ولسوالۍ د پوهنې مسؤلینو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو.